علیکم ورحمت الله. دوستانو تاسو به وایي څنګه سړی په جلال آباد بټي کوټ ساحه کې دا کم کلی دی؟ مشواڼیو کې و. مشواڼیو خلکو ډېر سخت ګیلهمند و. وایي دا څومره خیریه بنسټونه یې ټول پکتیکا و خوست و برمل و هغه ساحو کې دي ولې موږ ته د چا پام نه کېږي. دوی هم واقعا چې دلته راولو اکثره په دې لاره کې موږ کورونه وکتل زیات کورونه نه لیدلي دي. د خلکو حق دی باید وخته مو پوښتنه کړې. بیا هم ستاسو په نمایندګۍ زه دې څخه معذرت غواړم او دا دعا به کوو تاسو به هم کوئ موږ به هم کوو چې الله دې باقي مانده زموږ دغه ورونه موږ ټول افغانان د دغسې مصیبتو څخه وساتي. دلته تقریبا 200 شاوخوا فامیلونه دي چې هغې کورونه د چا 2 کوټې چا 3 کوټې دغه ړنګې دي حتی څاروي د لاسه ورکړي دي. بس غریب سړی دی څنګه وایي موږ تاسو یو متل لرو وایي چې مړې کوه مالې مه اخله او که څه وایي بس دې عاجزانو ټول دغه څارویو ته سترګې دي هغه هم د لاسه وتلي دي. چې کوم څاروی پاتې دی هغه مرضو پسې اخیستی دی. نو الحمدلله قمر بنسټ راغی دلته دغې ته تقریبا 100 فامیلو شاوخوا کې هم د مشواڼیو کلي کې هر پیکیج یا کڅوړه تقریبا د 8000 افغانیو ده. دا ورته برابره کړه ورمو کړل تر څو پورې د دوی لپاره یو میاشت 2 میاشتو لپاره ګزارې پرې وشي. آینده کې بیا هم خدای مهربانه دی کوشش به دا وکړو چې تر څو دوی پورې 1 کوټه یا 2 کوټې ورته جوړې کړو. دغه چون اساسي کار دی نو دا یوازې قمر بنسټ نشي کولی. غوښتنه مې ستاسو ورونو اداراتو موسسو هغه خلک چې غواړي دغه کار کې موږ سره یو ځای شي نو فکر کوم بهترینه وخت دی همدغه وخت د یو مسلمان ضرورت رفع کول تر دې به غټه خبره نه وي. زیاتې خبرې نه کوم ستړي نه سي راځئ دغلته یو څو ورونو سره خبرې کړو څه چې دا ما وویله یا دا واقعیت دی او که نه د دوی د خولې نه به یې واورو. راځئ خبر شروع دلته وایي باران سیلابونو زیات کورونه ړنګ کړي او یو له هغې جملې څخه چې متضرر ته هم یې کاري صاحب سیلاب راغی او موږ بیا چې کم به شي موږ کټون له جګ شو د کوټې نه او کټون له چې جګ شولو موږ صرف صاحب مهربان قرآن مجیدونه ترې واخیستل نور مکمل صاحب مهربانه سره مو ویسته ګنې بې تلفات را رسول د مرګ نو موږ چې لاړو هغه چې راولو بیرته بس هېڅ شي هم پکې نه وه لکه هر څه بس مړه بس الله له طرفه دې صبر به پرې کوو آینده کې به موږ هم دعا کوو انشاءالله موږ خپل حد تلوسه کوشش کوو تر څو پورې ستاسو ته 1 کوټه 2 کوټې جوړې کړو. ډېره مننه. خلکو نه څه غواړئ فقط لنډې ووایئ. خلکو نه دا غواړو چې موږ سره دې لږې مرستې وشي موږ غونډه عاجزي وایو مرسته خو دا دی او سره وشي نور څه مرسته غواړئ؟ نور دا کوټه مرانه د وس هم نشته دی هېڅ شي مهمه خبره اساسي خبره اساسي کار دوی لپاره یو 2 سرپناوې جوړول. مننه. ستا څه شی وران شوي؟ زموږ په کور کې موږ ناست وو باران شو او سیلاب راغلی او موږ کور کې ناست وو موږ یو ورور مې رامنډه کړه سیلاب نه بس راته وویل چې په دې غاړه سیلاب راغلی او موږ په کور منځ کې همداسې پاتې شو بیا راووتو. ښه دغلته یو خور هم راغلی ده مور هم راغلی ده. مور ته څنګه دې ځای ته راغلې؟ زه کونډه یم 4 مې کوټې اشپزخانه یو برنډه او د کلا دیوالونه مې ټول لري زوی مې وړاکی ده او بیخي مې څوک خو انشاءالله جوبل نه دي؟ نه څوک نه دي جوبل خو داسې چې مړۍ ډوډۍ هم نه تېرېږي نن 15مه ورځ ده ډېر. چېرته اوسېږې سرپناه مو چېرې ده اوس؟ ما خپل کور کې اوسېږو شاوخوا پردې تاوي کړو. پردې م تاو کړې الله به خیر کړي مور کې. موږ ته دا کومک وکړه موږ ته کوټې جوړ کړو موږ ډېر خفه یو. سمه ده دوستانو خورکۍ وې موږ ته کوټې جوړ کړې خوراکي مواد یې نشته ده هېڅ په یو کاره کې. الله به خیر کړي. کښېنه مور مهرباني. کوټو دغه یو ګورې زوی ښه موږ له کوټې جوړې کړې بیخي مو وسه نشته دی کونډې ورنډې ټول اطمینان را په غاړه دي او ډېر بیزي او باران راشي داسې یېرېږو ټول حیوانان هم جاړي چغې وایي د کوره وځي وایي موږ باندې بیا سیلاب راځي بس کوټه نه لرو او ټول یېرېږي جاړي بس وځي د کوره. دوستانو بس کوټه نه لرو او ټول یېرېږي ژاړي د کوره وځي دغه خبرې چې دې خلکو په خولو کې دي نو که چېرته امکان وي راځئ دې لپاره فقط یو 2 کوټې ورسره یو دهلیزه جوړ کړو په هغه اندازه تاسو ته په سکرین کې ښکاري په دغه اندازه تاسو کوئ سرونو دوی سره د یو فامیل جوړولو لپاره مټې را بډ وهئ هر څوک چې غواړي که یو نفر وس نه کېږي 3 نفره یو ځای شي راځي یو چاته یو فامیل یو کور آباد کړو نو چې د هغه کور آباد شي مطمئن یم الله به جنت کې ورته کور آباد ځکه دا مظلومان دي په مظلوم باندې رحم کول ځان ته انتظار بس الله در باندې رحم کوي. وخت مو نور نه نیسم دا خلک مرګ ته ناست دي بیا هم چا چې مرستې کړي الله دې خیر و برکت ورکړي. هر وخت چې موږ تاسو ته د خپلو وطنوالو هیوادوالو مشکلات تاسو ته مخ ته ایښي دي ټولو مټې را بډ وهلي تاسو ویاړم الله مو خوشحاله لره دا خلک په موږ حق لري او انشاءالله باوري یم د دې سره په مرسته ستاسو زړونو ته الله سکون او اطمینان هم درکوي. په لو الله مو سپارم ویډیو سره شریک در څو پورې ټول مرسته کوونکو ورونو ته ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله.